سلامونه او نیکی هیله مند یم چې جوړ او روغ یاست. نن تاسو ته په کپ کټ کې چې سره کوم خپل ویډیوګانې هډیټ کو ته دغه په حق باندې خبرې کوم چې سره کوم موږ کولی سو په کپ کټ کې خپل ویډیوګانې هډیټ کړو. دغه ویډیو کې یو څه ابتدایي معلومات د کپ کټ تاسو ته وایم که څه زه یو په صحیح او پروفیشنل ډول باندې د کپ کټ ماهر نه یم او په کپ کټ کې مې دومره تجربه نشته، مګر اوس خو یو خبره هم دا کوم چې څه مې زده هغه تاسو ته وایم. اضافي لا په پټه کې به نه ویو. نو نن ابتدایي خبرې د کپ کټ تاسو ته وایم چې سره کوم تاسو کولی سئ په کپ کټ کې خپل ویډیو هډیټ کړئ او یوټیوب ته اپلوډ کړئ. که دا ستاسو لومړنۍ ویډیو ده نو ستاسو څخه هیله کوم چې د یوټیوب زیاتره ویډیوګانې اپلوډ سوي دي. د یوټیوب ماستر کورس لینک یې تاسو دلته پرېږدم، هغه وګورئ. انشاءالله چې تاسو د یوټیوب په هکله باندې ډېر څه زده کوئ. ځو په درس باندې تر اضافي خبرې تېرېږو. کله هم خپل موبایل ته راغلی نو سرچ کې هلته تاسو کپ کټ ولیکئ. که کپ کټ انسټال وسي مستقیم به تاسو ته راوړي، او که نه وسي بیا تاسو مجبور یاست چې هغه انسټال کړئ. ځو کپ کټ ته ځو. په ابتدا کې دغه تاسو ته راوړي چې تاسو خپل ځان ته یو پروژه انتخاب کړئ. د مثال په ډول باندې ما دلته یو ویډیو مخکې نیولې ده. هغه ویډیو تاسو ته په هغه ویډیو باندې یو څه ابتدایي کارونه وایم. چې کله هم کپ کټ ته راغلی، د کپ کټ په دې ځای کې تاسو وینئ دا د هډیټ برخه ده. په دغه برخه کې تاسو ټوله خپل د ویډیو کې چې څه هډیټینګ کولی سئ په همدې برخه کې کولی سئ. دلته د اډیو برخه ده چې کله هم غواړئ خپل د ویډیو غږ سیلر صحیح کئ، دلته په دې برخه باندې کلیک کوئ. او که غواړئ چې نویشتې وکئ په همدې برخه کې کوئ. که غواړئ چې خپل په ویډیو باندې یو څه نور تصویرونه او نور ویډیوګانې راوړئ او ورسره اډ یې کئ، اورلې باندې کلیک کوئ. او که غواړئ چې بیا افیکټونه ورکئ، افیکټ باندې راځئ. او که غواړئ چې خپل د ویډیو د مثلا د یوټیوب دپاره د ټیک ټاک دپاره یې جوړوئ، دلته بیا ریشیو ته راسئ. نو دا هغه موضوعات دي چې دې خواته راسئ. بیا د فلټرونو موضوع ده او دا د اډجسټمنټ دی او بیکګراونډ دی. دا ټولې خبرې باندې به وکړو. خو په اوس دپاره تاسو راځئ هډیټ ته راځئ. په هډیټ کې لومړی قدم کې چې تاسو غواړئ چې خپل ویډیو څخه چې کله هم یو څه غږ کم دی یا غږ غواړئ چې کوم اضافي ځایونه غواړئ چې ډیلیټ کړئ، که هغه پر بارډر برخه باندې یعنې په کنجو کې وه، نو تاسو کولی سئ مستقیمه پر دغه باندې کلیک کړئ، خپل ګوته ونیسئ او دا همداسې هغه خپل ویډیو څخه یې کټ کړئ. دا خو د کنجو برخه ده. که کله هم ستاسو د ویډیو په منځ کې یو ځای کې تاسو ستونزه لرئ او غواړئ چې هغه له منځه یوسئ، بیا دلته راځئ سپلیټ باندې کلیک کوئ. سپلیټ باندې چې کلیک کوئ اتومات هماغه تاسو ته په منځ کې ډیلیټوي او تاسو کولی سئ په هغه منځ کې هم بیا اډجسټمنټ یې وکړئ چې کوم ځای کې تاسو غواړئ او کوم ځای کې تاسو نه غواړئ. دا د سپلیټ موضوع شوه. او بله موضوع چې راځي په د سپیډ خبره ده چې کله هم غواړئ خپل د ویډیو د سرعت اندازه ډېر کړئ، نو بیا دلته په د سپیډ برخه کې که تاسو لیدلی اوسي یو ویډیو د کرکر داسې یو په دوه باندې تاوباله کېږي. هغه د سپیډ کمول ډېرول چې دی هغه هم په دغه کپ کټ کې کېږي. تاسو د سپیډ کې جوړولی سئ. او که غواړئ چې خپل د ویډیو ته یو انیمیشن ورکړئ تاوباله، د مثال په ډول باندې زیاتره کوم کسان چې ډاکومنټري جوړوي دوی په عین وخت کې یو انیمیشن د خپل ویډیو دپاره ورکوي. نو دا چې ورکړو همدا ډول باندې د لیدونکو دپاره بیا دا ښه توب ده چې د لیدونکو فکر بیرته ستا ویډیو ته جلبوي. نو دا هیڅ د انیمیشن برخه. او دې خواته چې راسې دلته د ډیلیټ برخه ده او هغه د سټایل موضوع چې ده هغه باندې خبرې نه کوم. او دلته هنچ ساوند او خپل د غږ ښه والی، خپل د ویډیو چې کله هم غږ تاسو جوړوئ همدلته ولاړ شئ، په همدې باندې چې کلیک کئ اتومات پر دې باندې کار شروع کوي. اوس که دا اوکې کومه ډېر وخت ضایع کېږي. بیا په بل قدم کې راځئ چې تاسو دپاره لازم همدا ده د ترانسفر موضوع ده چې کله هم غواړئ چې خپل د ویډیو اندازه مثلا یو څه یا د ویډیو یا حکس پکښې کې کراپ کړئ یا یې وړوکی کړئ یا یې کوچنی کړئ یا یې په دې شکل دلته راځئ دغه ترانسفر برخې ته راځئ. دلته چې راغلی تاسو ټول خپل ویډیو چارچوکاټ ورته برابرولی سئ. اوس راځو تر هغه چې تیر سو دلته د اډجسټمنټ موضوع ده چې کله هم غواړئ چې خپل د ویډیو هغه کې لږ ایډیټینګ وکړئ، لکه چې تیر ځل مې په داسې کې اډاب پریمیر کې تاسو ته ویلي چې خپل رنګ و روغن لږ سره برابر کړئ. عین شان دلته هم شته. تاسو که راسئ
برایټنس ته راځئ خو لږ تصویر ته داسې ورښیي همدا ډول باندې کانټراست ته راځئ کانټراست هم لوړ راځئ سچوریشن ته راځئ سچوریشن یا یې تاوباله کوئ او همدا ډول دا تاسو کولی شئ چې خپل د ویډیو کیفیت دلته سم کړئ خو یو ښه توب په کپکټ کې دا دی چې دلته تاسو ته اماده فلټرونه شته که څه د یو شخص په ویډیو کې وسی نو تاسو راځئ په لایف باندې کلیک کوئ لایف برخه چې راسي یو څو دانې په پرو دي په پیسو دي او څو دانې نور چې دي هغه په پیسو نه دي تاسو کولی شئ هغه کوم شی چې په پیسو باندې نه دي او ستاسو د ویډیو دپاره مطابقت کوي هغه باندې کلیک کړئ او هغه چې مو کلیک کړه او ستاسو د ویډیو دپاره هغه کیفیت تغیر کوي چې کله هم راځي یو صحنه ده مثلا د باندې او صحنه ده لکه همدا اوس دلته سین ته راځي او دلته باندې چې کلیک کړئ هغه ستاسو د ویډیو کیفیت اډجسټ کوي دلته ډیر دي او تاسو کولی شئ د خپل د ویډیو د کیفیت په همدې ډول باندې جوړ کړئ ځکه چې دا کوم ویډیو تاسو د تصویر سره مستقیم د تلیفون څخه د کامرې څخه ریکارډوئ هغه کې هغه ستاسو کیفیت په صحیح ډول باندې نه اوسي بیا تاسو دلته د رنګو تنظیمات په همدې برخه کې وکړئ نو په بل قدم کې چې راځئ دا نور چې دي زیاتره موضوعات هغه زیاتره بیا پروفیشنل راځي هغه به په بل برخه کې او دلته د غږ موضوع چې ده د غږ موضوع چې ده دلته خپل تصویر ته غواړئ چې یو اضافه میوزیک ور اضافه کړئ دلته کولی شئ چې خپل داسې ته یو افیکټ ورکړئ هغه افیکټ هم دلته اضافه کولی شئ ډېر افیکټونه دلته شته دلته هغه خندا خبره ده او هغه ټاپ ټوپ خبره ده او ټیک ټاک خبره ده او داسې بعضې افیکټونه د په غږو کې شته هغه چې کله یو شی راځي هوش یو غږ همدا ټوله په دې کې شته تاسو دلته بیا د افیکټو له ځایه څخه تاسو خپل ویډیو ته اضافه کولی شئ په بله برخه کې دا د افیکټو موضوع ده چې هغه کوم کس چې خپل ویډیو کې غواړي چې اضافه یې کړي هغه د هماغه کیفیت او هغه رنګونو د تنظیم موضوع ده څه نوي موضوع نه ده چې مخکې مې هم تاسو ته وویلو او په بل قدم کې چې راسي ریشیو که زیاتره کسان چې یوټیوب ته ویډیوګانې اچوي د یوټیوب ویډیو چې ده په 14 دا څه باندې ده 14 نه باندې په دې اندازه باندې دا د یوټیوب ویډیو اندازه ده او که بیا غواړئ چې ټیک ټاک ته ویډیو واچوئ د ټیک ټاک لا چې دی نه پر 14 دی او که بیا غواړئ چې انسټاګرام ته ویډیو اپلوډ کړئ انسټاګرام لا یو پر یو دا د انسټاګرام ویډیو ده او که غواړئ چې بیا فیسبوک ته اپلوډ کړئ د فیسبوک لا بیا 4 پر 3 ویډیوګان تنظیم دي دا تاسو خپل ویډیوګان تنظیم کړئ ځکه زیاتره کسان د یوټیوب ویډیوګانې بیا فیسبوک ته مستقیم واچوي هغه کې یوه ستونزه هم دغه ده چې ډېر ژر نه وایرل کېږي تاسو به کوښښ وکړئ چې د هر پلټفارم دپاره د هغه ویډیوګانې جوړې کړئ هغه دی په اخر کې دلته دا څه ورچوال ریالټي نمونې هم اوس راغلي دي نو کپکټ بهترینه اپلیکیشن دی ستاسو ډېر کارونه مخته وړي تاسو کولی شئ د همدې کپکټ څخه استفاده وکړئ دا د کپکټ ابتدایي معلومات چې ما تاسو ته رایې کړه تاسو کولی شئ د نور هیوادوال چې په دې کې ښه مهارت لري د هغه څخه زده کړئ چې په کپکټ کې څه رقم ویډیو موږ ایډیټ کړو حتی هغه زرغونه بیکګراوند هم تاسو کولی شئ په دې کې د منځه یوسئ او ځانته یو بیکګراوند جوړ کړئ دغه ټول کارونه تاسو په کپکټ کې کولی شئ کپکټ یو ښه پروګرام دی یو ښه اپلیکیشن دی کار ترې واخلئ او په کمپیوټر کې هم که تاسو د کپکټ څخه استفاده کوئ بهترین اپلیکیشن دی او ما په کمپیوټر کې هم استعمال کړی دی ډېر ښه کیفیت او ډېر ښه فیچرونه لري اوس دپاره وړیا ډول باندې دی ښایسته دا هم په پیسو دا و د نن ورځې ویډیو تر بیا مو